السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د ګوګل په باره کې خو هر چاته معلومات ستاسو ګوګل یو سرچ انجن ده. کله چې تاسو په ګوګل کې هر شی سرچ کړئ نو هغه شی تاسو ته راوړي. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته د ګوګل سرچ بار یو نوې ډېر خوندور اپشن درښیم چې دغه اپشن په سره به تاسو وکولای شئ یو شی په 3D ویو کې وګورئ. نو راځو نور وخت نه اخلم هغه اپشن درښیم. د لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ. دغه ګوګل سي ده دغه په هر موبایل کې لزانه وي. نو تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ سرچ به راسي. دلته ګور دوستانو تاسو د هر انیمل نوم ولیکئ. مثال مالته ولیکئ کیټ، دا ما سرچ کړئ. کله چې مالته کیټ ولیکئ سرچ مې کړئ. دلته ګور لاندې موږ ته یو اپشن راکوي ویو ان 3D. په دغه ویو ان 3D کله تاسو کلیک وکړئ نو بیا مثال تاسو ته هغه شی څه ده هغه په 3D ویو کې راوړي. نو دغه رقم دوستانو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه موږ ته اوس په 3D ویو کې راواړوئ. نو دغه رقم تاسو په خپل ګور دوستان ته کتلی شئ. دا په خپل لاس باندې تاسو دلته اړولی شئ. نو دا رقم په 3D ویو کې دا کتلی شئ. زه بیرته شاته راځم. دلته مثال زه بل شي کې سرچ کوم. دلته ما کې سرچ کړئ ټایګر ما سرچ کړئ. نو ګور دا دلته راوړوئ. اوس که زه ویو ان 3D باندې کلیک وکړم دوستانو نو دا به موږ ته ګوره دلته په 3D ویو کې راواړوي. نو تاسو کتلی شئ دوستانو ګوره دا تاسو په خپله ګوته باندې ګور دور دور کولی شئ. هرې خواته سم کوئ هغه رقم یې کولی شئ. یعنې دلته یو تصویر بیا تاسو د 3D ویو په ذریعه سره کتلی شئ. نو دوستانو دغه په ګوګل اپشن کې موجوده ده او دغه ګوګل چې دغه په هر موبایل کې لزانه وي. نو دغه ګوګل په ذریعه سره تاسو کولای شئ چې یو شی په 3D ویو کې وګورئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.